سلام. د ایران بریا د امریکا او اسرائیل په وړاندې د جګړې په ډګر کې په توغندیزو بریدونو کې ده؟ نه. په بې پیلوټه الوتکو کې ده؟ نه. بلکې د ایران بریا په یوې داسې لارې پورې تړاو لري چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ ده. هغه د هرمز تنګی دی چې د نړۍ ډېره اندازه تیل له دغه تنګي څخه تیریږي او که وتړل شي ښایي د نړۍ صنعت او راکړه ورکړه ورسره وتړل شي. دا د نړۍ په نقشه کې د ایران موقعیت دی. په سمندر کې یوه کوچنۍ لار. دا شاید ډېرو ته یوه کوچنۍ لار ښکاره شي. خو دا د نړۍ د اقتصاد لپاره تر ټولو مهمه لاره ده ځکه د دغه تنګي شاوخوا هیوادونه د نړۍ تر ټولو ډېر تیل تولیدوي او نړۍ ته د دغو تیلو د لیږد یوازینۍ لاره هم همدغه تنګی دی. عراق، قطر، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دغه تنګي په شاوخوا کې د تیلو تر ټولو ډېر تولیدونکي هیوادونه دي چې د دغو هیوادونو په تیلو د ټولې نړۍ اقتصاد چلیږي. هره ورځ له دې لارې 2 میلیارده بیرله تیل تیریږي. مطلب له دغې لارې هر کال په ټریلیون ډالرو سوداګري کیږي. خو د دغې لارې مهمه موضوع دا ده چې د کښتیو تیریدو لپاره ډېره تنګه لاره ده چې بر یې یوازې 40 کیلومتره ده او د دغې کوچنۍ لارې کنټرول له 40 کلونو راهیسې د ایران په لاس کې ده. د همدې لارې له برکته موټرونه، اورګاډي، الوتکې او نور کاروبارونه چلیږي او ایران په دې موضوع له هر چا ښه پوهېده. ایران په وار وار امریکا ته دغه ګواښ کولو که چیرته امریکا په ایران برید وکړي نو دغه لار به وتړي چې له دې سره به د ټولې نړۍ اقتصاد ته سخته ضربه ورسیږي. خو امریکا د ایران دغه خبره بابیزه وګڼله. له اسرائیل سره یې لاس یو کړ او په خپل ټول قوت یې پر ایران برید وکړ او دا جګړه تر نن ورځې دوام لري. اسرائیل او امریکا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای په نښه کړ. ورپسې ایران هم په ګڼ شمېر هیوادونو کې د امریکا پوځي اډې او اسرائیل په نښه کړل. ټرمپ د دې لارې د پرانیستلو او په ایران د برید غوښتنه وکړه خو ګڼو هیوادونو په دې برخه کې له امریکا سره لاس یو نه کړ. خو اوس اوازې دي چې امریکا یوازې پر ایران ځمکني او سمندري بریدونو ته چمتوالی نیسي او تر ډیره یې موخه همدغه هرمز تنګی او د ایران د نفتو لاسته راوړل دي. هرمز تنګی د فارس خلیج او عمان سمندر ترمنځ موقعیت لري او د نړۍ د نفتو یو له تر ټولو مهمو سمندري لارو څخه ګڼل کیږي. د منځني ختیځ د نفتو ډیره برخه له همدې لارې نړیوالو بازارونو ته رسیږي. له همدې امله د هرمز تنګي هر ډول سیاسي یا پوځي کړکېچ نه یوازې سیمه بلکې نړیوال اقتصاد هم اغیزمنولی شي. د دغه تنګي اهمیت یوازې په دې کې نه دی چې د نفتو د انتقال لاره ده بلکې دغه تنګی اوس د نړیوالو قدرتونو د سیاسي رقابتونو او ستراتیژیکو محاسبو یو مهم مرکز هم ګرځېدلی دی. فارس خلیج د نړۍ له هغو سیمو څخه ده چې د نفتو سترې زیرمې لري. د سعودي عربستان، ایران، عراق، کویت، متحده عربي اماراتو او قطر په څېر هیوادونه خپل نفت له همدې خلیج څخه د نړیوالو بازارونو پر لور لیږي. ځکه نو دغه تنګی د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. همدې امله د نړۍ لوی اقتصادي ځواکونه هڅه کوي چې د دغه تنګي امنیت وساتي ځکه که د نفتو لیږد له ستونزو سره مخ شي د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه به د انرژۍ له کمښت او اقتصادي فشار سره مخ شي. هرمز تنګی یوازې اقتصادي اهمیت نه لري بلکې د نړیوال سیاست یوه مهمه نقطه هم بلل کیږي. د سیمې هیوادونه او نړیوال قدرتونه دغه سیمه د ستراتیژیکو ګټو له مخې ارزوي. ایران د دغه تنګي له شمالي برخې سره نږدې موقعیت لري او د دې لارې پر امنیت او تګ راتګ د پام وړ نفوذ لري. له بلې خوا د خلیج عربي هیوادونه هم له همدې لارې خپل نفت نړیوالو بازارونو ته صادروي. نو ځکه د دغه تنګي امنیت د سیمې د سیاسي معادلو مهمه برخه ګرځېدلې ده.
د انرژۍ واردونکي هیوادونه د دغې لارې پر امنیت ډېره تکیه لري، په ځانګړې توګه د اسیا لوی اقتصادونه لکه چین، هند، جاپان او سویلي کوریا د خلیج له نفتو څخه پراخه ګټه اخلي. له همدې امله په دغه تنګي کې هر ډول ګډوډي کولی شي د دغو هیوادونو پر اقتصاد ژور اغیز وکړي. دغه راز د اروپا او امریکا اقتصادونه هم د انرژۍ د نړیوالو بازارونو له بدلونونو اغیزمن کیږي. ځکه نو د دغه تنګي امنیت د نړیوال اقتصاد د ثبات یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د سرچینو په وینا نږدې 20% د نړۍ نفت یعنې شاوخوا 18 تر 20 میلیونه بیرله تیل هره ورځ له دغه تنګي څخه تیریږي. یعنې یو کال کې د دغه تنګي څخه کابو د 584 میلیارده ډالرو د تیلو صادرات ترسره کیږي، چې ډیری یې سعودي عربستان، عراق، ایران، کویت او قطر صادروي. دغه نفت او طبیعي ګاز بیا اروپا، امریکا او نورو صنعتي هیوادونو ته ځي. که دغه لاره بنده شي نو د انرژۍ نړیواله عرضه به زیان وویني او نرخونه به حتما لوړ شي. د ایران او عراق د جګړې پر مهال یعنې د 1980 تر 1988 کلونو ترمنځ ایران هڅه وکړه چې د خلیج فارس نفتو ټانکرونه وځپي، خو د امریکا د پوځي حضور له امله یې نشوای کولی دا لار وتړي. په 2011 او 2012 کلونو کې کله چې لویدیځو هیوادونو د ایران پر ضد د اټومي پروګرام له امله بندیزونه وکړل، ایران یو ځل بیا دغه ګواښ وکړ، خو د امریکا او نړیوالو ځواکمنو غبرګونونو دغه ګواښ بې نتیجې پرېښود. وروستی جدي ګواښ د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ هغه وخت راپورته شو چې امریکا له اټومي تړون ووتله او بندیزونه یې بیا تازه کړل. ایران وویل که موږ ونشو کولی خپل نفت صادر کړو نور هیوادونه هم نشي کولی. دا ګواښونه د سیاسي فشار یوه وسیله وه، خو په عمل کې دا اقدام ونه شو کړای. کارپوهان وړاندوینه کوي چې ایران ښایي په دغه تنګي کې هره میاشت 3000 یا له دې څخه ډېرې تېرېدونکو کښتیو د حرکت د مخنیوي لپاره د چټکو بریدګرو کښتیو او اوبتلونو په کارولو په دغه تنګي کې ماینونه ځای پر ځای کړي. د نړیوالو قوانینو له مخې په ځانګړي ډول په 1982 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سمندري قانون کنوانسیون پر بنسټ هغه تنګي چې د نړیوال سمندري مسیرونو ترمنځ نښلونکی حیثیت لري نړیوال تنګی بلل کیږي. د دغه کنوانسیون له مخې ټولو بیړیو ته د آزاد عبور حق تضمین شوی او هیڅ هیواد نشي کولی دغه ډول تنګي د نورو هیوادونو پر مخ بند کړي. که څه هم دغه تنګی د هغه هیواد د اقتصادي سیمې یوه برخه هم وي. ایران که څه هم د دغه کنوانسیون رسمي غړی نه دی، خو دغه قواعد د نړیوال قانون برخه ګرځېدلې او پر ټولو هیوادونو یې تطبیق لازمي ده. آیا بدیلې لارې هم شته؟ د هرمز تنګي د تړلو دوامداره ګواښونه په دغو وروستیو کې د خلیج هیوادونه دې ته وهڅول چې بدیلې صادراتي لارې ولټوي. د EIA راپور له مخې سعودي عربستان خپل ختیځ لویدیځ پایپ لاین فعال کړی چې 1200 کیلومتره اوږده نلیکه ده چې هره ورځ تر 5 میلیون بیرلو پورې د خامو تیلو د لیږدولو وړتیا لري. په 2019 کال کې سعودي عربستان په موقت ډول د خامو تیلو د لیږدولو لپاره د طبیعي ګاز پایپ لاین بیا جوړ کړ. متحده عربي اماراتو خپل تیل په عمان خلیج کې له فجیره بندر سره د پایپ لاین له لارې لیږدوي چې هره ورځ د 1.5 میلیون بیرلو تیلو د لیږدولو ظرفیت لري. د 2021 کال په جولای کې ایران د ګورجاسک پایپ لاین پرانیست چې موخه یې عمان خلیج ته د خامو تیلو لیږدول دي.
دغه نللیکه اوسمهال په ورځ کې شاوخوا 350,000 بیرله تیل لیږدولی شي، خو راپورونه ښیي چې ایران لا تراوسه دغه کار نه دی کړی. د چاپیریال د ارزونې اداره اټکل کوي چې دا بدیلې لارې کولی شي په ګډه هره ورځ شاوخوا 3.5 میلیون بیرله تیل ولېږدوي. دا د هغو خامو تیلو شاوخوا 15% برخه ده چې اوسمهال د هرمز تنګي له لارې لیږدول کیږي. هرمز تنګی د نړۍ له هغو ستراتیژیکو جغرافیایي سیمو څخه ده چې د نړیوال اقتصاد، سیاست او امنیت پر معادلو ژور اغیز لري. د منځني ختیځ د نفتو لویه برخه له همدې لارې نړیوالو بازارونو ته رسیږي او همدې چارې دغه تنګی د انرژۍ د لیږد یو حیاتي شاهرګ ګرځولی دی. د دغه تنګي اهمیت یوازې اقتصادي نه بلکې سیاسي او ستراتیژیک اړخونه هم لري. د سیمې هیوادونه او نړیوال ځواکونه د دې لارې امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي، ځکه د انرژۍ د جریان هر ډول خنډ او ځنډ نړیوال بازارونه اغیزمنولی شي. په ټوله کې د هرمز تنګي امنیت او ثبات د نړیوال اقتصاد د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. تر هغه وخته چې نړۍ په نفتو او نورو انرژیو تکیه لري، دغه تنګی به د نړیوالو سیاسي او اقتصادي بحثونو په مرکز کې پاتې شي. دا و زموږ نننی تحلیل. تر بیا ښې چارې.